سلامونه. ولسمشر غني په هیواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل مهم بللی دي. هغه ویلي مهمه ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د اوربن مفهوم درک کړي او طالبان وهڅوي ترڅو اوربن ته غاړه کیږدي. طالبانو په تیرو شپږو میاشتو کې 1140 چاودنې کړي دي. کورنیو چارو وزارت همدا راز وایي تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو په بریدونو کې کابو 3500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د عامه ساتنې ملي تصدۍ له روزنیز مرکز څخه 292 تنه ساتونکي فارغ شول. چارواکي وایي دغه ساتونکي به کانونه، د اوبو او برېښنا بندونه، ریل پټلۍ، لاجورد، پوهنتونونه، بانکونه، د اکمالاتو کتارونه او نورې عامه شتمنۍ ساتي. په تذکره کې د مور نوم لیکل اختیاري دي. د نفوسو د ثبت قانون د نوي تعدیل په اساس د مور نوم د تذکرې اخیستونکي شخص په خوښه یا د تذکرې په مخ او یا په ډیټابیس کې لیکل کیږي. او د ازموینې ملي کمیټه وایي چې د سږ کال کانکور ازموینې پایلې به په روانه اونۍ کې د پنجشنبې تر ورځې اعلان شي.